السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مشئ. په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې د یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. پاکستاني جیټ الوتکې یو ځل بیا د افغانستان په فضا کې لیدل شوي. د ننګرهار او کونړ ولایتونو څخه ځایي سرچینو اسواکا خبري اژانس ته په خبرو کې ومنله چې د تېرې شنبې په ورځ د ننګرهار په ګوشتې کامې او د کونړ ولایت په خاص کونړ او سرکاڼ ولسوالیو کې د پاکستان جیټ الوتکې لیدل شوي دي. یادو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي په خپله خبرو کې وویل چې دغو جیټ الوتکو د سیمې خلک اندېښمن کړي او د ویرې احساس د خلکو ترمنځ پیدا شوی دی. تر دې وړاندې د پاکستان پوځي جیټ الوتکو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو هم بمبار کړی و چې 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې وژل شوي وو او یو شمېر نور بیا ټپیان شوي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي چې آیا رښتیا هم تېره ورځ پاکستاني چورلکې د افغانستان فضا نیولې وه. قدرمنو لیدونکو، د پاکستاني بمبارۍ او همدې ورته د پاکستان د جیټ الوتکو ګرځېدل د افغانستان په خاوره کې اصلي لامل څه دی؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چیرته چې یاستئ، ښاد، آباد او بریالي اوسئ.